السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو کتونکو زه وراتلی یم، تاسو ګورئ وایس آف سوات چراغ د کراچۍ په سیمه باندې موجود یو. د انور علي خان څنګه چې تاسو ته پته ده چې انور علي خان د کرکټ د میدان ځلانده ستوری او د قومي او د انټرنیشنل کرکټ یو مخوریز لوبغاړی دی. د هغوی سره مناسبه جوړ کړی دی. ناست یو د هغوی د ژوند په اړه، د هغوی د کرکټ میدان ته د راتګ په اړه باندې یو څو خبرې چې د هغه زموږ سره شریکوي. د ټول ناول شکریا چې تاسو وخت راکړو، مننه مو کوم. نه مهرباني. دا و چې کرکټ خو سټارټ نه هر کرکټر چې دی د ټیپ بال نه سټارټ کړی. ما په خپل هم د ټیپ بال نه سټریټ کرکټ مې کړی د هغې نه، او ټیپ بال سره به وکړو. بیا د هغې نه دا و چې سکول ته بتلم، نو هلته د سکول په ټیم کې هم سلیکشن وشو، نو هغه پراپر هارډ بال کرکټ و. د هغې نه مله به وکړله. نو د سکول د کرکټ نه دا ووایه چې یو پراپر پروفیشنل کرکټ طرف ته د سکول نه مې ډېر زیات شوق وشو. د سکول په لیول باندې پرفارمنسز زما وشو. د هغې نه بعد چې دی بیا دې خوا د سکول کرکټ نه باندې د کراچۍ په سطح د زون انډر 19 په سطح باندې مله به وکړله د کراچۍ نه. داسې دا پروسس چلیدو، نو بیا پاکستان انډر 19 او دغه لکه داسې سټارټ. دې میدان ته راتګ د ستونزو سره مخ کړي وو که نه؟ ګران وي دا راتلل یا اسان وي؟ نه ګوره، څه شی هم په لایف کې اچیو کېږي نو اسان خو نه دی. نو موږ ته هم ډېر زیات هارډلز او ډېر مشکلات راغلي په شروع کې، ځکه چې څه وسایل نه او د فیملی د طرفه داسې سټرونګ نه و لکه میډل کلاس او پور کلاس فیملی نه بالکل. نو داسې فیسیلیټیز راته نه و. بیا د معاشرې په لحاظ باندې د ګراوند په لحاظ باندې څه داسې فیسیلیټیز هم نه و. نو مشکلات خو ډېر زیات وو، خو لیکن د الله شکر دی چې یو نیچرل ټیلنټ راکېو د سکل د بیټینګ او د بالینګ په حوالې سره، او بیا دا و چې شوق هم و، جذبه هم وه. او د هغې نه بعد که وګورې ډېر زیات نو د مور پلار دوا وه او د فیملی د هغو سپورټ و. د هغې نه بعد د الله شکر دی چې یو ښه مقام باندې لبه کول او د نیشنل ټیم دپاره د کنټري دپاره، او په هغې کې بیا مین آف دی میچ وغیره او ریپرزینټ کول داسې که صحیح. دا زموږ دپاره د خوشحالۍ او د فخر خبره. د کرکټ میدان ته راتلل د چا نه متاثره شوي وي دغه د کرکټ لوبغاړو کې کوم چې زموږ مشران تېروتي دي؟ یا په هغې کې خو داسې و چې یو خو لکه چې واړه نو شوق خو کرکټ کول، او بل دا و چې په 92 کې چې پاکستان کوم ورلډ کپ ګټلو نو هغه ټیم کې خو موږ ته یاد نه موږ خو واړه، خو لیکن چې د کرکټ سمجھ راغی نو هایلایټس وغیره چې وکتلي چې عمران خان هغه کپتان او هغه داسې پلیر هم و، ښه پلیر او یو ښه کپتان و. نو یو خو دا ویلی شو چې هغه ورلډ کپ جذبات، او بل عمران خان کپتان او د هغه په شان پلیر ایز ا آل راؤنډر. نو د هغه نه دا ویلی شو چې امپریس، او بل شاهد افریدي چې کوم په 2006 96 97 کې چې شاهد افریدي ډیبیو وشو او دا ورلډ ریکارډ چې جوړ، نو د هغې نه هم بس هغه چې وکتو لږ شوق پیدا شو، دا ویلی شي. صحیح ده. څه ویل غواړئ؟ بعضې داسې هلکان ځوانان داسې دي چې هغوی د کرکټ میدان ته راتګ کول غواړي، خو څه ستونزې لري، مشکلات لري، سټرګل کوي، محنت کوي، کوشش کوي، خو د هغې باوجود هم بعضې ځوانان هلکان داسې دي چې هغوی د دغه میدان ته د راتلو نه منع شي، نشي راتللی. هغوی څه کول پکار؟ هغه خو دا دي چې لکه زیاتتر زموږ په دغه کې وګورې که نه په پښتنو کې، نو څه د فیملی د وجې مجبوره دي فاینانشلی، ځکه چې دا گیم چې ورڅ کم دی که نه کرکټ دا ډېر ایکسپنسیو گیم دی، ډېر ګران گیم دی. لکه یو ماشوم چې خپل کټ بیگ برابرېږي نو هغه کم از کم 50-60 هزار روپۍ لګي. نو هغه زموږ فیملی چې کوم مشران دي، مور پلار دي، په دې نن سباني وخت کې هغه نشي افورډ کولی. نو دا وسایل هم دي، او بل چې د ټولو نه مین کوم وجه ده که نه ټیلنټ خوشتي، خو لیکن د هغې دپاره چې دی پلی ګراؤنډز وغیره هم نشتي، اکیډمیز نشتي، او داسې پارکس وغیره نشتي چې هغو لاړ شي د ماښامي یا څه ټیم چې کوم د هغو د سکول د ټیم یا د مدرسې نه بعد چې کوم ټیم یا هغو لاړ شي څه اکټیویټي د سپورټس وکړي. نو دا زموږ مشرانو ته سوچ پکار دی چې زموږ چې کوم د را روان نوجوانان نسل دی د هغو دپاره داسې پلی ګراؤنډز وغیره اکیډمیز جوړ کړي، نو چې هغو د دې موبایل نه او د دې نورو نشو نه د دې شیزونو نه بچ شي او د دې سپورټس طرف ته راشي. او دا سپورټس خو یو هیلدي اکټیویټي ده که نه، هغه ستا مایند ټول ډایورټ کوي. که ته په هر فیلډ کې چې تو سره سپورټس کوې نو ستا مایند به لږ فرش شي. خلک سترګې په لار دي چې انور علي خان به په سوات کې بیا په خصوصي توګه
په تحصیل خوازخیله کې چې ستاسو تعلق هم د سواد سره بیا تاسو څنګه وویل چې زمونږ د نیمې نه زیات فیملی چې دغه په سواد خوازخیله کې څه ګڼئ په خوازخیله کې اکیډمي بنیاد د ایښودو ان شاء الله اراده وشتي او پلان وکړل خو لیکن سب د زمکه په حواله سره بس خبره چلیږي والله دې چې وشي نو دا خو زمونږ د تیر شوي 3-4 کالونه پلان دی خو لیکن زه وایم چې یو پراپر اکیډمي او ان شاء الله په خوازخیله کې چې زه هلته جوړه کړم د AK48 په نوم باندې صحیح ده چې کم زمونږ د هغه ځای چې کم یوت دی ینګسټر دی او خاص طور کې زمونږ هغه پښتانه ټیلنټ چې دی چې هغه موږ بر راولو چې هغه یو د پاکستان په لیول باندې د سواد ډسټریکټ په لیول باندې بیا چې هغه پاکستان نمائندګي چې وږي نو چې په پوره دنیا کې هغه نم دي سی او پلیران راوځي چې پاکستان ریپرزینټ کوي په دنیا کې نوم وکړي صحیح ده د دوی مقصد او مطلب دغه دی چې زما د اکیډمي د بنیاد د خودو مقصد د غرض دغه دی چې د غزوانان د غالکان او دغه ټیلنټ منګه میدان ته راوړو د پاکستان او د دقان لپاره سوکي او د پاکستان او د خپل ضلع او د خپل سیمې نوم روښانه کی قدرمنو کتونکو دا و د انور علي خان سره دغه د ژوند په اړه دغه د کرکټ په اړه باندې یو څو خبرې د روان پروګرام پورې ضرورت الله ورکړي اجازه تاسو چې چرته مې خاد اوسئ د الله